د ډیګري غواړي، د سکول وي، د یونیورسټي وي، مختلف کورسونه وي، خو دې کې دا پرایمري سلیکشن باید ونه شي ځکه دا دوی سره اکسپټیبل نه دی. نو راځو زه د چې کومه ډیګري لري هغه یونیورسټي ډیګري ده، نو دا ورته چک کوم. همدارنګه دلته درې حالات دي. انمیرډ دی چې سټیټس واده نه یې کړی او واده یې کړی خو څوک یې چې سپانس کوي هغه د امریکې سیټیزن کارډ نه لري یا ګرین کارډ نه لري. او همدارنګه دا دریم چک چې دی موږ سره هغه څوک چې سپورټس کوي او همدارنګه د سیټیزن د امریکې ګرین کارډ یا د هغې هیواد سیټیزنشپ ولري، نو بیا دغه دریم موږ سلیکټ کوو. خو دا زه چې غواړم چا د ثبت نام وکړم دا انمیرډ دی، دلته په انمیرډ باندې کلیک کوو. راځو دلته دا کنټینیو کوو.